نه چېرته بجلي وشوه کاله کې به ورته ښځه نه به بې پردې چرې د کوره راوته ښځه او نه به داسې لاره او کوڅه کې چا کته ښځه ټول ورځ به ځان له پسې کار کې واخته ښځه نو غوا به غویان میخې سانډا به غوجلې وي دومره سخت کارونه وو چې سمې یې وجلې وي نو وی به دا ماته خلاله وي ټوله کور کې چې مېلمانې به رالي وی خلاله اوس ګوره حقیقت شي شروع کړی ده وکنه اوس یې شاعري شروع کړې ده دا خبره منلې چې موږ داسې یو نو بیا راته په دې لکانو ولیکه راته ویم نو هغه وایي چې زار د نامې شم دا خو ډېر اوږد نه ځم خو تاسو ته زه هغه یو او وایي زار د نامې شم دا دې څنګه راولېږه خلک لاړه د دنیا نه شو پناه هغه خواږه خلک او نه راځي بیا هغه پښتانه غزاګه خلک او تلل چې به په لاره هغه د خیال نه کاږه خلک نن سبا که ګورې د دوکې په لاره تګ به وي یو که وي صادق خو دا دویم په زړه کې ټک به وي نه چېرته بجلي وشوه کاله کې به ورته ښځه نه به بې پردې چرې د کوره راوته ښځه او نه به داسې لاره او کوڅه کې چا کته ښځه ټول ورځ به ځان له پسې کار کې واخته ښځه او کور کې به دننه ښه په روب کې ګرځېدل سړي خدای کو چې نارانو نه د ښځو یېرېدل سړي دا سړي دي ښه خدای کو چې نارانو نه د ښځو یېرېدل سړي او ښځې به ساه نه شوه اخیستې مخکې د خپل سړي سمې به په ګوټ ننوتې چې به یې لیدل سړي اوس خو چې په چغه کړي سړي نه کې یو دوه خطا ورشي په دیوال باندې غریب نه شي کوڅه خطا نو اوس خو په ډولۍ کې د سړي نه واک اختیار اخلي او بیا ترې نه ټول عمر د مزدور په شانې کار اخلي نو ښځه به په نره خپل رواج کوي نو ښځه په نره خپل رواج کوي مظلوم دی خپله کور ودانې په دراج کوي مظلوم دی نه نافرماني نه احتجاج کوي مظلوم دی او ډېر خیال د بیګم صاحب د مزاج کوي مظلوم دی نو اوس خو په ډولۍ کې د سړي نه واک اختیار اخلي او بیا ترې نه ټول عمر د مزدور په شانې کار اخلي سمه ملکه کار ته اخلي د مزدور په شان او خپله کور ودانې ورته ګوري د تربور په شان نو خپې غریب په ځان پسې راکاږي د رنځور په شان او ډېر ترې نه دوبۍ ته ځي شکور ورته تنور په شان ښځه خو د ځان په لباش کې چېرته ګرځي نو او دی غریب د خېټې په تالاش کې چېرته ګرځي نو واه ګل صاحب نو پرېږده چې د خېټې غم کې داسې وي او تر غوندې پرېږده چې په حکم چلوي لکه افسر غوندې او پرېږده چې په داسې حکومت کوي د نر غوندې نو پرېږده چې شپه ورځ چلېږي لکه خر غوندې څنګه چې شو زلمې د سرې ډولۍ ارمان به ده کوو نو اوس د سیره څو پخېږي یار تا چې واده کوو شین وي که بهران او که وریځې ښځو واخیست شین وي که بهران او که وریځې ښځو واخیستې ځان ته وهیلاسو کې تر ښځې ښځو واخیستې او خپلو خاوندانو خو ښځې ښځو واخیستې او جیب باندې ډاکې کوي د ورځې ښځو واخیستې داسې د رڼا ورځې ډاکې سره څه نه کېږي ګل شنغري ډېر ښه ګل صاحب ستاسو ډېره مننه ډېر ښایسته ښایسته نظمونه مو وې ډېره مهرباني ډېره مننه